دلته یو شرکت 500 میلیونه ډالر مثال په ډول زه تاسو ته وایم چې د کنورټ کیږي او یا هم چینج کی صحیح ده په 500 میلیونه ډالر یورو ډالر ته یا هم ډالر یورو نو دلته څه کیږي دلته چینجز په مقابل کې دلته د پیسو د تبادلې په وخت کې ښکته او پورته راځي نو هغه فلکچویشن یا والټیلیټي چې په مارکیټ کې راځي نو دغه چینجز په نتیجه کې دلته څه کیږي د ګټې او یا هم تاوان په لور ځي یا به ګټه کوي او یا هم تاوان کوي صحیح ده نو ځکه چې په هماغه صورت کې په هماغه وخت کې دلته بازار ښکته کیږي یا پورته کیږي نو قیمت یا پورته ولاړ شي یا ښکته ولاړ شي نو په همدې صورت کې نو دلته څه کیږي نو په دغه چینجز په وسیله کې او په نتیجه کې همداشان دا نور خلک که درته ووایم چې مثال دا خو چې په بانکونو کې دا موضوع دا مسایل رامنځته کېږي صحیح ده یو بانک مثال څه غواړي چې دومره پیسې راچینج کړي د همدغه راکړه وکړه په نتیجه کې کېدای شي نور ټریډران مثلا ریټیل ټریډر شو یا هم انسټیټیوشنز نور هم په همدې کې انوالو دي او بیا په دې نتیجه کې دوی کولی شي چې دغه چینجز په نتیجه کې هم یا ګټه واخلي او یا هم تاوان کړي چې هغه د ډیپینډ مارکیټ په شرایطو پورې چې په کوم حالات کې مثلا مارکیټ واقع دی او یا هم قرار لري ښه دوستانو دا د سنټرل بانکس او د بانکونو یا هم میجر بانک چې لوی بانکونه دي مثال چې هغه جی پی مورګن دی او دا هم یا هم ډویچ بانک شو او یا هم مثلا فیدرل ریزرو بانکس د امریکا شو مثال دا ټول هغه لوی بانکونه دي چې همدغه د چینجز په نتیجه کې دوی ګټه ترلاسه کوي مشتریانو ته پیسې نقدینګي یا لیکویډیټي چې ورته وایي کنه په بازار کې مثلا عرضه کوي پیسې بازار ته عرضه کوي او خلکو نه پیسې اخلي او یا هم مثلا مشتریانو ته خپل پیسو معاملات ترسره کوي نو دغه د بازار د نقدینګي په نتیجه کې د پیسو راکړه ورکړه صورت نیسي نو مخکې لکه څنګه چې ما اشاره وکړه چې 500 میلیون ډالر مثلا که دوی ته چینج ورکړي مثال یو چینج کړي نو په دغه صورت کې مارکیټ کې څنګه کېږي تغیرات راځي والټیلیټي راځي نو په همدې والټیلیټي او یا هم فلکچویشن په نتیجه کې څه کېږي ګټه اخلي او یا هم ګټه کوي یا هم مثلا یا پورته پیسه باندې اخیستي نو په ټیټې خرڅي او یا ټیټه واخلي او په لوړ قیمت یې خرڅي نو د پیسه باندې څه کېږي هغه ګټه ترلاسه کوي او یا هم د مثلا انسټیټیوشن یا فنډس او کارپوریشنز نو دوی څه کوي فنډز څه کوي دوی هیچ کوي پیسې مثال لکه مثال په ډول ای بی سی مارکیټ دی صحیح ای بی سی بانک دی مثال ډول دغه هغه شو دلته به راشو مثال په دغه باندې څه ورته وایي مثلا ای بی سی شرکت دی ای بی سی نو دا څه کوي دا اخلي لکه دغه ما درته 500 میلیونه ډالر نو 500 میلیونه ډالر څه کوي په دې باندې دی غواړي چې مثلا دی کنورټ کړي سیده ډالر د یورو ته واړي نو کېدای شي یورو مثال اوس دی 1.0.0100 دومره ده صحیح ده نو یو ډالر مساوي کېږي څومره 1.100 دا نور لکه هغه چینجز چې پکې راځي په هماغه پیپ دی په هغه بیا نور موضوعات په هغه باندې بیا غږیږو نو دومره دا غیره نو په حاضر حالت کې دومره قیمت دی یعنې په فعل حال قیمت یې دومره دی کېدای شي دا مثلا 12 ته جګ شي صحیح ده 12 نور ورسره اضافه شي یعنې دا چې شو دا قیمت لوړ شو نو دی داسې اټکل کوي مثلا ای بي سي شرکت دی داسې اټکل کوي چې مثال دغه پیسې زیاتېږي نو په دغه صورت کې داسې کې دی فنډز هیجینګ کوي دی څه کوي هیج کوي هیج نو هیج په دې معنی چې مخنیوی کوي او یا هم پروټیکشن مسله راوړي پروټیکشن په دې معنی چې مثلا دی ورسره دا کانټراکټ کوي چې ورته وایي چې مثلا په دغه قیمت باندې چې اوس فعلا کوم قیمت دی همدا دی زه په فلاني تاریخ باندې مثلا 12 تاریخ باندې صحیح ده زه غواړم چې دومره پیسې چینج کړم نو دغه پیسې ماته په همدې قیمت باندې ماته راکړه په فلاني تاریخ باندې نو په دغه تاریخ کې شي پیسې زیاتې شي او یا هم کېدای شي کم شي که پیسې زیات شوي خو دې فایده وکړه ای بي سی مارکیټ ای بي سی شرکت ګټه وکړه او که مثال که ټیټ شو صحیح ده او بخې که چېرته زیات شو د هغه که څه ورته وایي فایده وکړه چېرته ټیټ شو نو د بل مثال بانک شو یا مثلا بل شرکت شو هغه مثلا داوان وکړو ځکه چې پیسې ښکته لاړل صحیح ده نو دلته په دې پورته لاړلې او البته که پورته که ښکته لاړلې نو په دې صورت کې هم دلته څه کوي نو په دې صورت کې که چېرته پورته لاړ شي نو ای بي سي شرکت ګټه ځکه چې
لوړ قیمت څخه مخنیوي وشو د فانډ مثلا دغه شو لکه دوی مخنیوي وکړ نو او که د چا ته تاوان وکړو نو د بل شرکت مثلا یا شرکت یا بانک د ته تاوان شو ځکه چې په لوړ قیمت باندې خرڅ نه کړ نو او که ټیټ شو نو دلته چې د پیسې د شرکت چې کوم شرکت دی مثال همدغه یو بانک ده مثلا ډویچ بانک شو مثال او یا مثلا امریکا ریزرو بانک شو یا نور بانکونه یا نور انسټیټیوشن مؤسسې دي مثال چې غټ غټ مؤسسې او یا غټ غټ بانکونه دي مثال سوداګریز او دا نور مثال شرکتونه دي کېدای شي مثلا هغوی مثال په دې کې دغه کنټراکټونه چې هغه په دغه صورت کې هغه تاوان کوي څنګه تاوان کوي هغه ځکه چې مثال په یو سلو دغه 1100 نو دغه کېدای شي دا مثلا 900 ته راشي صحیح ده دا قیمت 900 شي 900 ته راشي له 100 روپۍ دی شي وکړه تاوان یې وکړه صحیح ده نو په دغه قیمت یې اخیستی او په دغه ټیټ قیمت یې خرڅ کړو نو دی یعنې په دغه صورت کې څه کېږي هو به هو دلته د دواړو طرف ته مقابل لوري یو بل سره دا شي کوي د هیجینګ فنډ نو چې دا ډېر غټ موضوع دی نو په دې باندې ډېر زیات نه غږېږو خو یوازې زه تاسو ته په دې پوهوم چې مثلا فنډز څنګه مثلا کېږي او څنګه شرکتونه د معامله کوي په فنډز کې مثلا هیجینګ څنګه کیږي نو په دغه صورت کې دغه دوی یو بل سره مثلا قرارداد کوي په دغه صورت کې دغه پیسې بل نه ساتي نو په دغه حالات کې د کله چې پیسې چینجز راولي یو بل سره مثلا یا کنورټ کوي او پیسې مثلا معاملات ترسره کوي نو دلته څه کېږي په بازار کې اثرات د خپل غورځوي نو یا به پیسې بازار مثلا دا غټ غټ انسټیټیوشنونه او بانکونه دا مثلا چې کله اخلي او یې خرڅوي نو طبعا یا به ښکته لاړ شي بازار یا به پورته لاړ شي نو د مارکیټ پرایس ډایرکشن څه کوي په هغه باندې اثر غورځوي یا په ګټه کې او یا په تاوان کې نو که چېرته هغه صحیح پروټیکشن شي نو کولی شي ته یې منیج کړي مثال کولی شي ته یې مثلا ګټه ترلاسه کړي نو په دغه صورت کې پروفیټیبل شي نو همدغه نتیجه همدې په حساب باندې کوم رول په بیس باندې چې ته ځان سره لري په هغه حساب باندې پروټیکشن کوي او په هغه صورت کې ټریډ کوي نو ته ګټه اخلي نو حتما ښه دا د دوی یعنې هغه څه مسایل چې دي اړوند په د انسټیټیوشن او فنډز او یا کوآپریشن شرکتونو په حساب باندې په دغسې معاملات د پیسو ترسره کوي او بروکرز شو مثال بروکرز هغه بروکرز چې مثال دوی الکترونیک کمیونیکیشن نیټورک مثال موږ دغه ریټیل ټریډران چې څو ریټیل ټریډران دي صحیح ده نو دوی څه کوي د دغه سره مارکیټ میکر سره دوی څه کوي د کریډ کوي نو په دغه صورت کې دوی هم معاملات ترسره کوي د پیسو او فارکس نو دلته د دغه معاملاتو په صورت کې نو څه کېږي یعنې فنډ ښکته او پورته ځي او بازار ته مستقیم ډول تاسې نښلوي نو ستاسې معاملې مقابل لوري وي همدا مارکیټ میکرز نو دا ولې مهم دي ځکه چې دا کوچنی ټریډران او همدا ریټیل ټریډران ته لاسرسی پیدا کوي همدا شان سپریډ او هغه کمیشن څخه څه کوي دغه بروکران خپله دوی پیسې ترلاسه کوي نو بالکل په توګه که چېرته تاسې د فارکس او یا هم کوم ټریډینګ معاملات کوئ نو بروکر نو بازار کې مثال ته یې مثال دغه معاملات چې تاسې کوئ نو هغه یې لیجي او په مقابل لوري شاید چې مثال تاسې په هغه صورت کې دې ته ګټه ترلاسه شي او ګټه وکړي صحیح ده نو په دغه صورت کې یا به خپله مثلا بازار ته لیجي او یا خپله مقابل لوري کېږي نو ریټیل ټریډرانز پرچون او یا هم کوچني ټریډرانز صحیح ده لکه عام خلک چې مثال غواړي چې مثال په عادي خلک په دغه معاملاتو کې پیسو ترلاسه کړي نو لنډ مهال هغه ټریډینګ او یا هم کله ناکله کېږي او پانګونه څوک یې کوي او څوک یې نه کوي څوک مثلا منیج کوي څوک نشي کولی او لکه هغه ډیپینډ د خلکو په د پیسو معاملاتو پورې دی او دوی مثلا مایند سیټ پورې دی چې دوی ټریډ کوي او که نه کوي او د دې په شان همدا شان دا یو لږ پانګونه ده یعنې لږ پانګونه ده ډېر زیاته نه پر هغه په بازار هم اغېزه لري نو اکثره لویو لوبغاړو په وړاندې دوی چې کوي معامله کوي همدغه ریټیل ټریډران طبعا یا به که چېرته ښه سټراتیژي ولري نو دوی به
حتما ګټه ترلاسه کوي مثال. او که یې نه لري نه خلاص نو کېدای شي تاوان شي. نو یو مثال پر یو ټریډر د یورو او یو اس ډي صحیح ده یورو او یو اس ډالر صحیح ده دی څه کوي معاملات ترسره کوي. نو د دواړو نو فکر کوي چې قیمت بیا به دی پورته لاړ شي نو څه کوي دی سیل کوي البته دی څه کوي اخلي بای کوي که چېرته ښکته لاړه صحیح ده او که چېرته دی ښکته لاړه نو څه کوي دی بای کوي صحیح ده او دا به څه کېږي سیل کوي. همداشان که دی قیمت ښکته لاړه نو دی به ته به یو اس څه کوي دا به یو اس ډي به ته څه کوي سیل کوي. نو په مقابل کې به چې اخلي یورو به اخلي. نو که پورته لاړه نو کېدای شي ته مثال څه وکړي یورو بای کړي. نو دغه چې دی په دغه حساب باندې لکه بالکل په توګه زه درته وایم چې بازار هغه مخکې تګ پورې اړه لري چې یا ښکته او حتی تر دې چې مثلا بازار ښکته لور ته هم رواني نو څه کې دی ګټه ترلاسه کولی شي په دې کې. نو مهمه خبره په دې کې څه دی نو پورته څه چې ما یعنې دا نورې وویل که نه لکه پوره په دې چې یعنې مهمه برخه په دې کې دا ده چې بازار کنټرول دی په همدې برخه کې مثلا که بازار پورته ځي او یا هم په منځ کې کېدای شي هغه سایډ ویز چې ورته وایي که نه بازار او یا هم لاندې یعنې ټرینډ ډاون ټرینډ باندې که نه په دغه صورت کې نو د دغه غبرګونونو په نتیجه کې بازار ښکته او پورته ځي نو په دې صورت کې هغه ستراتیژي په کتو سره څه کېږي او تاسې ټریډ کوئ نو په مقابل کې تاسې ګټه ترلاسه کوي او یا هم تاوان کوي. نو دا د هر ټریډر هغه خپل دغه ستراتیژي وي. نو تاسې یو ساده مثال درکوم بازار لکه سمندر او یا هم مثلا اوشین چې ورته وي هغه دی صحیح ده. مرکزي بانکونه د اوبو جریان دغسې حساب لري. لوی بانکونه مثلا لوی څپې مثال تاسو ته درکوم مؤسسې لکه هغه لوبغاړي چې پکې لوبې چې مثال کې که نه په اوبو کې هسې څه ورته وایي هغسې لږ کښتۍ غوندې دغه لري خو خلاصه هغه فران ورته وایي چې وایي هغه صحیح نوم مې صحیح نه راځي که دا همدا یې چې دی نو خو خلاصه هغه وړوکي ټریډران هغه مثال لامبو هم دي لامبو وهي پکې لږ لږ پکې ورڅه ترلاسه کوي. یعنې غټ هغه مرکزي لوبغاړي چې دي هغه غټ مرکزي بانکونه دي او لوی لوی انسټیټیوشنز همدا دي چې مثال هغوی. نو په همدې معاملاتو په نتیجه کې هغه کوم چینجز راځي په دغه کې چې پرچون او یا هم ریټیل ټریډران وړوکي ټریډران دوی هم کولی شي چې مثال یو څه دغه چینجز په نتیجه ګټه او یا زیان وویني صحیح ده. نو دا لومړۍ برخه تر بیا ښې چارې